کوشش دا وکړي چې الله جل جلاله مو په دغه عظیم سب کې داخل کړي. او دا سړی داخلېدلی سي. څنګه داخلېدلی سي؟ سړی داسې داخلېدلی سي چې د خپل وس مطابق طلب د علم وکړي. اوس موږ کله کله دلته بیان کو، خلک دلته په نفلو باندې ودرېږي. زما دلته بیان شروع وي، یو سړی راځي دلته پر نفل باندې ودرېږي چې د دغه بیانه څه یوه کلمه ته زده کړې، ستا در 200 رکعتو نفله یو ډېر ثواب دی. نو کشکې موږ خبر وای په دې خبره باندې چې ته یوه مسله زده کړې، د دین یوه مسله، در 100 رکعتو نفله یو ډېر ثواب دی. او که تا یو باب د علم زده کړي نو در 100 رکعتو نفله یو ډېر ثواب دی. نو هیڅکله داسې مه کوئ چې علما درته غږېږي، علما بیان درته کوي، خو مسائل یې درته بیانوي. علما خو هسې د ادم خانو د درخانۍ نقلونه نه کوي پر منبر باندې، خو مسائل یې درته بیانوي، یعنې دین درته ښیي. ستا در نفلو د دې ډېر ثواب دی. حتی داسې علماو لیکلي دي چې کله د جمعې په ورځ باندې امام منبر ته پورته سو، تلاوت کول نه دي روا، نفل کول نه دي روا، ډوډۍ خوړل نه دي روا، کاروبار کول نه دي روا. فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع، دا په سورة الجمعه کې الله جل جلاله وایي تاسې بس دی په منډه منډه باندې زما حکم ته ولاړ د جمعې لمانځه ته ځان ورسو. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ته توفیق را نصیب کړي چې موږ او تاسې د الله په دین باندې ځان خبر. سړی نفلونه کوي او سړی په دې نه دی خبر چې دا نفل اوس ما دا صحیح وخت کې غلط وخت. سړی صدقه کوي په دې نه پوهېږي دا زما د صدقې به در ټولو ښه صورت کم یو دی. صدقې در ټولو بهترینه صدقه هغه ده چې ته د مسکین او د غریب د مجبوري ورباندې ختمه کړي. او زموږ او ستاسې په نیز باندې در ټولو خوندوره صدقه هغه ده چې خلک ډېر په خبر سي، رشکش ډېري، نارې او چیغې ډېري، او خلک ډېر ورباندې خبر سي چې پلانکي صاحبه ما دې غویه لل کړی، یا دې وروره دیوګونه خیرات کړي. لیکن بهترینه صدقه دا نه، دا به سړی چیرې زده کړي؟ دا د علماو څه زده کېږي. بعضې صدقې دا رقم وي هغه صدقه جاریه سي، ستا در ژونده پورې هم وي، ستا در ژوند وروسته در قیامته پورې الله جل جلاله دې اجر تا ته درکوي. هغه به سړی چیرې زده کوي دا شی؟ دا به د علماو څه سړی زده کوي. نو زما ورونو بس دا یو څو مختصرې خبرې مې ستاسې په درانه حضور کې عرض کړې. کوشش دا وکړي چې د فتنو دور دی، حد یا اقل سړي ته وایي چې د هر کار چې سړی کوي دونه ورمعلومي چې حلال کوم که حرام. زما څه پرون یو چا پوښتنه وکړه چې موږ پر انټرنیټ باندې دا رقم کوو، پیسې جمع کوو، بیا که دا پیسو نورې وګټلې که دا هم کې ولاړې. اوس سړی چې الله جل جلاله پر انسان باندې دونه انعام کړی، سړی د مال خاوند وي، د جایداد خاوند وي، د کاروبار خاوند وي، لیکن په دې حربه کې د شیطان بیا هم فساوي چې زه اوس دا به روا کاري که به ناروا کاري، زه دا کار کوم. نو مال ته خمارګر سره وایس وشیشته، خمار خو هم دا ته وایي دا پیسې په دو باندې ولګوي، که نورې راوړې که دا مو سره ولاړې. هغه هلته ټاټا ورکړی دي، د ټاټ خمار باز دی، دا یې به په انټرنیټو د موبایل په ذریعه د نیټ په ذریعه باندې خمار باز دی، خمار در باندې کوي. نو زما ورونو په دین باندې ځان خبر کړي. اوس خمار تاسې در معلومېږي دا څونه ګناه ده. خمار داسې ګناه ده لکه سړی چې نعوذ بالله زنا کوي، لکه سړی چې قتل کوي. دا غټې ګناه وي، د عظیمه ګناه ده، کبیره ګناه ده. داسې خمار هم په دا لویو کبیره ګناهو کې یو ګناه ده. او کبیره ګناه بیا څه ته وایي؟ کبیره ګناه هغه ده چې ته په خپل ژوند او په خپل صحت او په ښه خوشحالي کې توبه ځینې ونه کاږې، او داسې الله ته غوږونه ونه نیسې چې الله ما د دې ګناه څه توبه د درغو پرې الله سړي ته دا ور ماپویم نه. دا نه په لمانځه ماپېږي، نه په روژه ماپېږي، نه په زکات ماپېږي. دا توبې ته ضرورت لري. دا به ته په خپل خوله اقرار دا کوي چې الله زما د دې ګناه څه توبه ده. نو الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله دینداره کړي. الله دې زموږ او ستاسې اخیره خاتمه په ایمان باندې کړي. الله دې د بې دینۍ د ګمرۍ څخه وساتي.